څنګه د مردان تعلیمي بورډ ټول اتحادیه په احتجاج باندې سر ده او د دې نن دړکه ورکړې ده چې موږ به نن د صوبایي اسمبلۍ مخې ته پرلت وهو د دغې دپاره ټولې تیارۍ نیولې شوي دي خو که بیا هم د امپلایز په هکله خبرې وشي نو یقینا چې دي د سټوډنټ ته دغه سټوډنټ فیسیلیټیشن سنټر کوم دی کې چې راغلي طالب علمانو ته او هغوی سره راغلي مشرانو ته کوم سهولت ورکول کېږي هغه د پروژه چې کوم د دې دغسې دوامداره لرلې ده او دا دروازې د هغې دپاره کلو کړي دي دې وخت کې موږ سره د بورډ د امپلایز د یعنې د اتحادیې کوم مشر دی افتخار علي یوسف زی موږ سره ولاړ دی د دې د معلومات کوو چې یاره کومې ستونزې مسلې به راشي که فرض کا دغه صوبایي حکومت په خپلې خبره باندې دغسې کلک ودرېد او دغې عملي کړه جی ډېره مننه جی مونږ خو دا غواړو چې کې پي ګورنمنټ کوم نوټیفیکیشن کړی دی یو ورکینګ کمیټي جوړه کړې ده یو خو یې مونږ پای کې اعتماد کې نه وي اخیستی هغې کې نه د سټوډنټ څوک شته نه زموږ د طرفه شته او نه د والدینو د طرفه شته بله خبره دا ده چې دغه نوټیفیکیشن په بنیاد چې کوم بورډ جوړیږي په پېښور بورډ کې نو د دې بورډونو حیثیت به ختم شي په دې بورډ کې د ټول نه اهم اکټیویټي امتحان وي چې امتحان پېښور بورډ ته لاړو دلته بیا څه پاتې شي دا به یو جسټ د هغې برانچ پاتې شي او دا سهولتونه به دلته نه ده چې کوم شته د دې وجه نه موږ دا وایو چې دوی د خپله ظالمانه فیصله واپس والي او د دې بورډونو حیثیت کوم هغه وي چې کوم موجوده طرف ته شي افتخار صاحب دا راته ووایه چې د دې نه مخکې تاسو دغې صوبایي مشرانو سره ناستې کړې دي هغوی څه دریځ وړاندې کوي چې دومره غټه فیصله ستاسو د وینا نه بغیر یا ستاسو د سلا مشورې نه بغیر شوې ده د جمعې په ورځ جي محتسم بالله صاحب سیکرټري ایجوکیشن صاحب سره زموږ ملاقات وشو او هغوی ته موږ دا خبره وړاندې کړه چې که تاسو اصلاحات راغواړئ نو زموږ په کې پي صوبه کې کې پي بي سي چې کوم د خیبر پښتونخوا چیرمنز کمیټي یو پلیټ فارم دی دا څومره امتحانونه چې موجوده کېږي دا د هغې د فیصلو په رڼا کې کېږي نو موږ ورته وایو چې که تاسو اصلاحات کوئ نو د دغې پلیټ فارم د طرف نه یې وکړئ نو هغوی موږ سره په دې تر سرحده پورې اګري شو چې یاره موږ دا نوټیفیکیشن واپس ولو په دې موږ لږ خبره سوچ کوو خو چونکې په هغې یو کار روان دی نو زموږ نن صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاج دی او که چېرې بالفرض صوبایي حکومت دا فیصله واپس وانه غوښته نو موږ به بنګاله مخې ته هم احتجاج کوو مونږ وینو چې را د دې مخکې چې کوم بلدیاتي چې کوم د ان سی او سی چې کوم سیکټریانو هغوی هم په احتجاج سره وو هغوی باندې بیا شیلنګ شوی دی د اوښکو ګیسونه پرې ورشته شوي آیا دغې ته هم تاسو تیار یې الحمدلله زموږ ټول ملګري دغه ته تیار یو بلکې نن چې صوبایي اسمبلی مخې ته ځو نو موږ دا حالات به فیس کوو کیدای شي دا راشي بنګاله ته ځو نو هم به دا راشي موږ ټول ملګري دې قربانۍ ته ځکه زموږ دلته شپاړس اوولس شل کاله ژوند دی بورډ له ورکړی دی او دا زموږ نه داسې ځي دا د سیاسي غړو د سوشل ورکرز د سټوډنټانو والدینو دا د ټولو دا سټیک هولډرز دي دا د ملکیت دی او دا یو خودمختاره اداره ده موږ وایو دا خودمختاري دې ونه شړلی شي که دغه بورډونو دغه فیصله هم صوبایي حکومت عملي کوي نو څه ګیله چې څومره په مجموعي توګه باندې د 8 بورډونو سره تړلي سټوډنټان څومره شمېره ده دی چې دوی به اغېزمن شي موجوده طور په 2022 کې د موږ سره د 12 او د 10 1,48,000 طلبه وو دغه شان که د نورو بورډونو تعداد موږ والو نو دا تقریبا 15 لکه برابرېږي نو دا 15 لکه د یوې سنټرلایز بورډ نه دا هغه ډیل کول او هغې ته پرچه رسول او هغې ته استاد مهیا کول او بیا هغه پرچه په سیف هینډ باندې واپس وړل دا ناممکنه ده دا ګراوند ریالټي سره تړلې خبرې نه ده بالکل قدرمن که مونږ نو دا چې کم سنټر کې مونږ ولاړو یقینا چې دا د دې بورډ د امپلایز د ستړو د وجې هغه دومره لوی ښکلې ودانۍ کړې چې په هغې کې راغلي سټوډنټ هم په اسانه باندې خپلې مسلې حل کوي او دوی سره راغلي چې کم پلاران دي کم د اړیمار طبقه ده هغوی هم دغه مسلې په اسانه باندې حل کېږي مونږ سره اوس په دې پنډال کې موجود یو مشر دی چې د هغه نه پوښتلو چې یاره ته به حیث ته یو پلار څه کمزوری ویني چې فرض که دا بورډ شفټ کېږي پېښور ته مردان بورډ ختمیږي د دې وجود پاتې کېږي نو څه مسلې به راځي جی السلام علیکم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه زه ستاسو شکریا ادا کوم چې موږ ته په دې باندې د خبرو کولو غوښتنه وکړله زه یو دیاړیمار سړی یم زما دلته 2 بچي سبق وایي چې زه دلته راځم نو په دې باندې زما مزدوري او دیاړي قضا شوله چې زه پېښور ته ځم نو دا مشکلات زما یو په 2 کېږي زه د حکومت وقت نه په دې باندې درخواست کوم چې دا فیصله د رسنۍ وکړي او دا بورډ دې موږ ته بحال پرېږدي ګینې موږ هم د دې سره په احتجاج کې شریک یو پوره قدرمنو یقینا چې دغه 15 لکه سټوډنټان کوم چې د دې مختلفو د خیبر پښتونخوا 8 بورډونو سره خپل مستقبل تړلی دی لرې نه ده چې په هغې کې به زیاتره د پیسو د نشوالې د ګرانۍ د وجې او د غربت د وجې د تعلیم دغه سمندر ته ونه رسي او هغوی به په منځ کې خپل کتابونه بند کړي د ایپکا یونین چې کوم مرکزی جنرال سکرټر دی اورنګزیب خان کشمیری هغه هم په دې وخت کې موجود دی هغوی سره خبره کوو چې یاره څه ستونزې دي که فرض که ستاسو غوښتنې پوره نه شي مخکې بیا لایعمل څه وي زموږ لایعمل دا دی تاسو ته معلومه ده چې صوبې حکومت دا فیصله کړې چې 8 بورډونه ختمو او یو بورډ وایي
نو وګورئ دا ګیر چاپېره کوم خلک چې ولاړ دي د ورځې کم از کم 3000 خلک دلته نه مستفید کیږي په ون وینډو اپریشن کې نو چې دا اته واړه بوډونه یو ځای ته ویشي نو دا خلک چې 24,000 په دغه پېښور کې راځي او دا کوم قانون دی چې مردان د پېښور نه دویمه ضلع ده بله لویه نو دې خلکو له ته سهولت ورکړې که د دې نه دا سهولت تاسو ولې نن دا کم خلک چې په دې ځای کې ویني او دا ګینټه ریلیف دي له موږ ورکړی دی نه آیا که دا بند شو او دا خلک په پېښور نن سبا مهنګایي ده پیسې چا سره سټوډنټان غریبانان دي قرضونه علي او داخلي کوي نو چې د دې نه پېښور ته 500 روپۍ آنا جان او په یو ورځ کې بیا کار هم نه کېږي نو لهذا موږ حکومت ته دا وایو چې نن زمونږ اسمبلی مخې ته ده او تر هغې به موږ د دې نه راپاسو چې کوم دا بوډونه د مردان بورډ پېښور تړل دی واپس کړي دي تر هغې پورې موږ واپس نه راځو ټول قدرمنو دې دغه خبره وکړه چې یاره تر اخري خده پورې به موږ دغلته پرلت وهو تر هغې پورې چې څو پورې صوبایي حکومت خپل شوی حکم واپس کړی نه وي قدرمنو که خبره وشي یقینا چې موږ وینو چې په ډېرو ورځپاڼو کې په مختلفو رسنیو باندې صوبایي حکومت دغه پروژه شروع کړه دغه تبلیغ شروع کړه چې ګر آیا استاذ پڑھے گا تو بڑھے گا خیبر پختونخوا خدا د هغې خبره بالکل نفي کوي د هغې په ضد باندې د عمل روان دی دغه د اتحادیې وینا ده چې تر څو پورې زموږ غوښتنې نه دي پوره شوې تر هغې پورې به موږ هلته پرلت وهلي وي موږ سره سټوډنټان هم ولاړ دي چېرې د دې فیصلې هغوی څومره مرستیال دي او آیا د احتجاج کې هغوی برخه اخیستی شي او که نه صرف بورډ والا سره دي که نه صوبایي حکومت د دغې فیصلې دوی ستاینه کوي السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې تاسو ته پته لکه دا خو مردان بورډ دی مونږ ته نږدې دي سره تغبې علاقې دي ګجرګړی ده لکه دقه په یو ټایم باندې مونږ دا دی راشو خپلې مسلې خلکو چې چونکې لکه دا پېښور دی یوړو نو دا خو بیا مونږ ته ټرانسپورټ مسله هم شي په یو ټایم باندې زمونږ مسلې نه حل کېږي یا به پکې ټرانسپورټ کوو یا به خپل کار کوو نو مهرباني دي وکړي چې دا دی به د خپل ځای باندې پرېږدي کنې بیا به مونږ سټرایک کوو لکه سټوډنټان نه غواړي چې دا پېښور ته اوسي دا په دې مردان باندې ښه دی بلکل قدرمنو د زده کړه کوونکو هم دغه خبره ده چې موږ دې مجبور نه کړو چې موږ خپل کتاب او قلم وغورځو او په سړک باندې روزو یقینا چې د دې فیصلې په شا باندې که یو وخته فایده وي د څه کسانو نو د بورډ د اتحادیې د وینا تر مخه چې په دې کې څه خلکو ته پیدا ده خو په لکونو سټوډنټانو ته د هغې کورنو ته ډېره لویه ستونزه راولاړېدی شي د نور معلوماتو خبرونو دپاره وحدت نیوز سره اوسئ